زخمی شوو طالب سرتیرو د پاکستاني پوځ 10 سرتیرو څخه پرتګونه وویستل. د طالبانو زړورو سرتیرو په ټپي ځانونو له لاسو ډیر پاکستاني پوځیان د مرګ کندې ته وغورځول. بشپړ حال په دې ویډیو کې وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. پرون ورځ پاکستاني مرتد او خبیث پوځ د شمالي وزیرستان په میرالي ولسوالۍ کې د پیپلوټ الوتکې بریدونه وکړل چې په دې بریدونو کې د میرالي ولسونو د مالي او ځاني زیانونو سربیره د ټي ټي پي زړورو سرتیرو ته هم تلفات واوښتل او د ټي ټي پي یو څو زړور مجاهدین پکې ټپیان شول. د دې برید څو ساعتونو وروسته د خبیث او مرتد پاکستاني پوځ په دې زخمي اتلانو بریدونه وکړل او هغه یې محاصره کړل. خو د ټي ټي پي زړورو اتلانو همت له لاسه ورنکړ او ځوابي برید وکړ چې پکې د پاکستاني پوځیانو پرتګونه په میدان پاتې شول او وتښتېدل. وسلې او مهمات هم په میدان پرېښودل او ویل کېږي چې شاوخوا 10 پاکستاني مرتد پوځیان هم پکې هلاک شول چې وروسته یې د پنجابیانو د خبیث پوځ نورو ملګرو په میدان پرېښودل او ترې وتښتېدل. میرالي کې هر وخت او هر ورځ پاکستاني پوځیان ځمکني او هوایي بریدونه کوي او همیشه د ټي ټي پي زړورو اتلانو یې پر وړاندې سپېڅلی جهاد کړی او د هر برید ځواب یې څو برابره قوي او خطرناک ورکړی. خو له بده مرغه د میرالي زیات شمېر خلک د ټي ټي پي د زړورو اتلانو ملاتړ نه کوي او بیا هم د هغې خبیث پوځ ننګ او ملاتړ کوي کوم پوځ یې چې وژني. وګو ملګرو تاسې پر یاد څه ویل لري کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل مو سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې ویلان ولشه.